للمصطفى تمت فضائل لم تجتمع إلا لكامل. فحديث مبارك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مبارك واي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. واي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک و فرمایل ولیقینا زد الله پاک د طرف منع سویم د دوو اوازونو څخه، یعنی د دوو اوازونو د اوریدلو څخه، هغه ته د غوږ نیولو څخه زه منع سویم د الله پاک د طرفه، چې هغه احمق اوازونه دي، هغه د بې عقلانو اوازونه دي، د جاهلانو نفوهانو اوازونه دي، او د فاجر د بدو خلق آوازونه دي. یو هغه آواز دی چې د سروز سره راپورته کیږي، غزلی ویل کیږي، د سروز آواز وي، د سړی آواز وي په سروز کې راپورته کیږي، که د نر وي او که د ښځې، چې نفس د انسان آواز وي او په هغه کې لهوه مزامیر، هغه سروزونه معازف دا ور سره ګډ وي، دغه آواز رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فاجر آواز بللی، احمق آواز بللی، او وای چې الله جل جلاله د دې آواز د اوریدلو څخه منع کړي. وصوت عند مصیبه، او بل هغه آواز چې د مصیبت په وخت کې نارې جوړیږي، د غم په وخت کې چې په زور آواز جړا کول کیږي، یا د ځان کالی او څوک تیری، یا نور داسې فریاد او شکایت کوي چې د الله پاک جل جلاله په قضا د ناراضي کېدو علامه وي، بل هغه د غم په وخت کې په لوړ آواز باندې جړا کول، د دې آواز څخه هم الله پاک جل جلاله وای زمنا کړي. نبی علیه السلام مبارک فرمای چې الله جل جلاله زمنا کړي. نو په دې حدیث مبارک کې هم دا ثابت اسول چې د سروز په حال کې आवाज اوریدل دا که د نارینه وي هم حرام دی او که د ښځې وي هم حرام دی. د ښځې आवाज نارینه او اجنبي پردي خلقو ته اوریدل بغیر د سروزه هم حرام دی، بغیر د سروزه هم دیتا په شریعت کې اجازه نسته چې خپل आवाज دی په بل چا باندې واوري. للمصطفى تمت فضائل لم تجتمع إلا لكامل.